د سجده مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 12مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 10 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام میم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الف لام میم. دغه کتاب بشک او بشبهه د عالمیانو د پروردگار لخوا نازل شوی دی. ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. آیا دوی وایي چې دغه سړی یعنی محمد دا قرآن له خپل ځانه جوړ کړی دی؟ نه، بلکې دا حق دی ستا د پروردګار لخوا، تر څو چې ته یو داسې قوم ته خبرداری ورکړي چې هغو ته له تا څخه مخکې کوم ویرونکی نه دی راغلی، ښایي چې هغوی سمه لاره ومومي. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. مغه الله دی چې هغه اسمانونه او ځمکه او هغه ټول شیان چې د هغو په منځ کې دي په شپږو ورځو کې پیدا کړل. له هغه وروسته د خپل سلطنت پر تخت ځلان شو. له هغه پرته نه ستاسې څوک ملاتړ او مرستندوی شته او نه څوک د هغه په وړاندې سپارښت کوونکی. نو آیا تاسې پند نه اخلئ؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هغه اسمانه تر ځمکې پورې د نړۍ چارې اداره کوي او د دې ادارې ریپورټ پاس د هغه حضور ته ورځي په یو داسې ورځ چې د هغې اندازه ستاسې د شمیر له مخې 1000 کاله ده. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. همغه دی په هر پټ او ښکاره باندې پوهېدونکی برلاسه او مهربان دی. هغه چې هر شی پیدا کړ ډیر ښه پیدا کړ. هغه د انسان د هستونې پیل له پخې شوې خټې څخه وکړ، بیا یې د هغه ذوزات له یوې داسې څڅنده جوهر څخه پیدا کړ چې د حقیرو اوبو په څیر دی. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بیا یې هغه ته سمون ورکړ، هغه یې بې عیبه بې نیمګړتیا جوړ کړ او په هغه کې د هغه روح پوکړ او تاسو ته یې غوږونه درکړل، سترګې یې درکړې او زړونه یې درکړل. تاسې بیخي لږ شکر ویستونکي یئ. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. او دغه خلک وایي کله چې موږ په خاوره کې ګډوډ شوي اوسو نو آیا موږ به بیا له نوي سره پیدا کړی شو؟ اصلي خبره دا ده چې دوی له خپل پروردګار سره یو ځای کېدل نه مني. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. دوی ته ووایه د مرګ هغه پرښتې چې پر تاسې معزفه کړی شوې ده تاسې به په پوره بشپړه توګه تر خپلې قبضې لاندې راولي او بیا به تاسې د خپل پروردګار لوري ته راوګرځول شئ.
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. کاش کې ته ووینې هغه وخت چې دغه مجرمان زوړن سر د خپل پروردګار په وړاندې ولاړ وي. په هغه وخت کې به دوی وایي ای زمونږ پروردګار مونږ خو ولیدل او وامو وریدل، اوس مونږ بیرته ولېږه تر څو مونږ نیک عمل وکړو. اوس زمونږ باور راغلی دی. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. په جواب کې به وویل شي که مونږ غوښتلی نو لا پخوا به مو هر نفس ته د هغه هدایت ورکړی و، خو زما هغه خبره تر سره شوه چې ما ویلي و چې زه به دوزخ له پیریانو او انسانانو ټولو څخه ډک کړم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نو اوس د خپل دغه عمل خوند وڅکئ چې تاسې د دغې ورځې ملاقات هیر کړ. مونږ اوس تاسې هیر کړي یاست، نو وڅکئ د خپلو کړو په مجازات کې د همیشني عذاب خوند. د سجده مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 22مه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 30 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 آیت څخه اورئ. د دې آیت په اوریدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. زمونږ په آیاتونو باندې خو هغه خلک ایمان راوړي چې دغه آیاتونو په اورولو سره چې کله هغو ته نصیحت کیږي نو په سجده پرې وځي او د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوي او لویي نه کوي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اړخونه له بسترو څخه بیل وي، خپل پروردګار ته له ویرې او هیلې سره خپله غوښتنه وړاندې کوي او څه روزي چې موږ هغو ته ورکړې ده له هغې نه د خدای په لار کې لګښت کوي. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نو د خوشحالۍ او زیری کوم وسایل چې د هغو عملونو په مکافات کې د هغو لپاره پټ کړای شوي دي هیڅوک پرې خبر نه دی. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. نو آیا دا کېدای شي چې څوک چې مؤمن وي هغه د هغه چا په څیر شي چې فاسق وي؟ دغه دواړه نشي برابرېدای. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. کوم کسانو چې ایمان راوړی دی او غوره عملونه یې کړي دي د هغو لپاره خو د جنتونو استوګنځی دی د میلمستیا په ډول د هغو د عملونو په بدل کې. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. او کوم کسانو چې فسق غوره کړی دی د هغو هستوګنځی دوزخ دی. هر کله چې هغوی له هغه نه وتل وغواړي بیرته به په هغه کې وغورځول شي او هغو ته به وویل شي چې اوس د همغه اور د عذاب خوند وڅکئ چې تاسې هغه دروغ ګاڼه. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.
له هغه لوی عذاب نه مخکې به موږ په همدې دنیا کې د یو نه یو واړه عذاب خوند په دوی باندې څکو ښایي چې دوی د خپلې سرکشۍ له کړنلارې نه راواوړي. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. او له هغه نه به لوی ظالم څوک وي چې هغه ته د هغه د پروردګار د آیاتونو په وسیله نصیحت وشي او بیا هغه له هغو نه مخ واړوي. له دغسې مجرمانو نه موږ غچ اخیستونکي یو. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. لدین مخکې موږ موسی ته کتاب ورکړی دی نو باید همغه شي په درکول کېدو کې ستا څه شک نه وي. هغه کتاب موږ د بني اسرائیلو لپاره هدایت ګرځولی یو. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. او کله چې هغوی صبر وکړ او زموږ په آیاتونو باندې باور وکړ نو په هغو کې موږ داسې لارښوونکي پیدا کړل چې زموږ په امر یې لارښوونه کوله. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. په یقیني توګه به همدا ستا پروردګار د قیامت په ورځ د هغو خبرو فیصله وکړي چې په هغو کې بني اسرائیلو په خپلو منځو کې سره اختلاف کړی دی. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. او آیا دغه خلکو ته په دغه تاریخي پیښو کې کوم هدایت نه دی په برخه شوی چې له دوی نه مخکې موږ څومره قومونه هلاک کړي دي چې د هغو په مینو کې نن ګرځي راګرځي په دې کې غټې نښانې دي. آیا دوی نه اوري؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. او آیا دغه خلکو هیڅکله نه دي لیدلي چې موږ د یوې شاړې ځمکې لوري ته اوبه جاري کوو او بیا له همغې ځمکې نه هغه کښت راټوکېږي چې له هغه نه هم د دوی څاروي خوراک کوي او هم دوی په خپله؟ آیا دوی نه ویني؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. دغه خلک وایي چې دغه فیصله به کله وي که تاسې رښتینی یې؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. دوی ته ووایه د فیصلې په ورځ به ایمان راوړل د هغو خلکو لپاره هیڅ ګټور نه وي چې هغوی کافر شوي دي او بیا به هغو ته کوم مهلت ور نه کړی شي. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. خنو دوی په خپل حال پریږده او انتظار باسه، دوی هم منتظر دي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.